مینه وکړه ښځې سره زړه به وګټې، مینه وکړه پلار سره دعا به والې، مینه وکړه مور سره دعا به والې. دا نه چې کور ته راننوځې مور دې خبرې کوي او ته ټتېږې بیا ټتېږې. دا نه خو په کور کې کوي جنګونه، خواښې وینګور خو اکثر یو بل سره په جنګ اخته، دا خو د دوی فطرت دی، فطرت په دې به نه خفه کېږي. دا خواښې او د انګور په منځ کې به زوی بالکل نه راځي، نه به ښه ډډه او نه به مور ته وی چې ټټ ټټ کې، دا به نه وی. دا ښځې دي نن یو شان دي سوا بل شان. نصیحت ورته وکړه ښځې مور مې ده ګزاره کوم، نه که نه هغه دا چل کوي خیر دی که نه، ستا خپله مور نشته، دا دې مور ده که نه ګزاره کوه. مورې ځان له کښېنه په خپلو لاسونه کېره او یو کیله والا خوله کې ورکړه، یو مالټه والا خوله کې یو ټنګری ورکړه، مورې خیر دی زما د مخه ورسره ګزاره کوه. نو که نه بچی ما باندې سترګې راوباسي، خیر دی مورې ګزاره کوه، کور مې روانېږي، ماشومان بچي مې دا په دې باندې کار سم شو. راشه پلان کې هله زما مور له په خپلو یو دوه لاسونه کېده، ړنه دعا ووته، الله خوشحاله شو، د پیغمبر خوی راغی، ړنه دعا ووته. او چې ته نیغ را جګړه کوي وایي بیا دې ټټ ټټ شروع کړي، دا جینۍ نه پرې، دا جینۍ ده، جینۍ پنځلس سوی بچي دی او جینۍ ده، جینۍ بشیر جانه ښځه که ډېر هم زړه شي خاوند ته جینۍ ښکاري، مړه غلی کښېنه، که ډېر هم بوډا شي او شپاړس بچي راوړي، شپاړس که نه، خو بغیر د جینۍ نه ورته بل ټکې نه وي، هغه ته همغه کاکۍ ښکاري. ځکه خو تا ته یم چې د خدای د علم ښځه مه کوه که بیا ټټ ټټ شروع کړي، ټټ ټټ مور ته ټټ ټټ وی. او داسې مې قسم دې اورېدلي دي وایي لکه د سپی غاپې او پلار ته وایي لکه د سپي غاپې. هی هی تا نه به دغه سپی خدای جوړوي پیغمبر وایي، ځانه نه ویل چې مور پلار سره دې کم سلوک وکړو چې تا نه پیدا دي هغه به سره کوي، هله به مرې. د سره نکل راشه ما ورته ووایه چې مرې یا به مضبوطه توبه وباسې، او که پلار مور دې مړي قبر له ځه او هلته دعاګانې ورته کوه نو بچ به شي. ورنه قسم په خدای پیغمبر فرمایي چې د نه پیدا شي حقه سلوک به سره کوي چې تا کړی. مور پلار سره دې ښه سلوک کړی، تا نه چې پیدا شي ښه به سره کوي، نور پلار سره دې بد سلوک کړی چې تا نه پیدا شي بد به سره. باباجي زمونږ خدای پاک دې وبخي، دا ځای د بادرخیل و کندي د جومات سره دقه ځای ما ته هغه ځای مو ښو، د جومات ته ومنځله راته کور زمونږ دغلته د جومات سره خوا کې و یو سړی دی او پلار راګیر کړی دی او په سینه د پاسه زوی ناست، په سینه د پاسه او لتې به یې ورکولې او وایي پلار مې ګنې ډېر غټ دلی، ارمان دی پلار مې ګنې ډېر غټ دلی، وایي چې زه پرې رالم هغه زوی مې د پاسه مې خدای دې تباه که پلار دی، هغه زما احترام وکړه، هغه زوی خو لاړه وایي پلاره یې راوچت شوې، ما ته وایي مولوي صاحب ودې لیدل، ودې لیدل چې ما سره زیاتې وکړه، وایي ما ته پلان کې یاد دی دقه سې په دې ځای روان وم سبق له